بسم الله الرحمن الرحیم. دا دوه ورځې په رسنیو کې راپورونه خپرېږي د ما په رابطه باندې چې امنیتي ځواکونو نیولی یم او زندان ته یې بیولی یم. کاملا دا ردوم. زه په یو سفر باندې وم، وخت مې د دې نه و پیدا کړی چې رسنیو سره خبرې وکړم، نو د دغه خلا نه په ګټې اخیستلو ځینې مخربین. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت نوموتی مبلغ او داعی ښاغلی جنرال مبین چې څو ورځې وړاندې داسې اوازې شوې چې ګنې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. 3 ورځې وړاندې چې داسې راپورونه ورکړل شول چې ګنې جنرال مبین د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده، د ښاغلي جنرال مبین نږدې ملګرو ویل چې هغه د امنیتي مشکلاتو له امله امن ساحې ته انتقال شوی ده. له دې څخه وړاندې هم یو ځل د جنرال مبین د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و، خو بیا وروسته خپله جنرال مبین دغه خبر رد کړ. ویې ویل چې زه په یو سفر تللی وم چې په دغه ساحه کې میډیا ته لاسرسی نه و موجود، او ځینو مغرضو کړو یې زما په اړه داسې خبرونه ورکړل چې ګواکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی یم. همدارنګه 3 ورځې وړاندې داسې خبر ورکړل شول چې ګواکې جنرال مبین د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی ده. نن ماښام ځینو سرچینو خبر ورکړل چې ښاغلی جنرال مبین بیرته خپل کور ته ستون شوی ده. په دې اړه جنرال مبین هم پر خپل ټویټر پاڼه یو پوسټ کړی ده. ښاغلي جنرال مبین په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د ځینو مشکلاتو له وجې د میډیا څخه لرې وم. اسلامي امارت زما کور ده، مشران مو د سترګو توري دي. هېڅکله به د خپلې مبارکې داعیې او تګلارې منحرف نه شم. انشاءالله زه روغ جوړ او د مظلوم ملت په خدمت کې یم. هغه همدارنګه ویلي دي چې له ټولو هغه مشرانو نه یو نړۍ مننه کوم چې د مشکل په حل کې یې ما سره مرسته وکړه. انشاءالله په ګډه به دا هېواد جوړو. او دا چې آیا جنرال مبین د امنیتي ځواکونو له لوري رښتیا هم زنداني شوی و او که یو داسې سیمې ته انتقال شوی و چې د جنرال مبین لپاره د امنیتي مشکل څخه مخنیوی و، دا به په راتلونکي کې روښانه شي چې آیا جنرال مبین کوم جرم کړی و که نیول شوی و، او یا هم د هغه د امنیت لپاره دا بول شوی و. خو هغه ویډیو چې خپریږي چې ګواکې جنرال مبین وایي چې زه په سفر تللی وم او ځینې مغرضو کړو دا خبر را خپور کړی چې جنرال مبین نیول شوی ده، هغه ویډیو پخوانۍ ده او ښاغلي جنرال صاحب له دې څخه ډېره مخکې د هغه د لومړي ځل هغې اوازې په وړاندې ډکه کړې وه چې جنرال مبین د نیول کېدو ادعا پکې شوې وه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دوه ورځې په رسنیو کې راپورونه خپرېږي د ما په رابطه باندې چې امنیتي ځواکونو نیولی یم او زندان ته یې بیولی یم. کاملا دا ردوم. زه په یو سفر باندې وم، وخت مې د دې نه و پیدا کړی چې رسنیو سره خبرې وکړم، نو د دغه خلا نه په ګټې اخیستلو ځینو مخربینو په رسنیو کې دغسې ادعا کوله چې زه زندان ته تللی یم. نه زندان ته تللی یم او نه څوک داسې کوم ادعا په ما باندې لري. احیانا که داسې کېږي موږ تر قانون لوړ نه یو. که یو څوک په موږ باندې ادعا کوي امنیتي ځواکونه موږ بیایي زندان ته، دا به د مشرانو په امر باندې کېږي. مشرانو په امر باندې موږ هر رقم قربانۍ ته تیار یو. زندان ته تګ یو معمولي خبره ده، دا معمول ده. که یو څوک مجرم وي، یو څوک باندې څوک ادعا لري، طبعا به هغه زندان ته ځي، عدلي او قضایي ارګانونو سره به مخ کېږي. دا کومه غټه خبره نه ده. نور د تشویش شی نشته. زه آزاد خپلو ورځنیو چارو ته ادامه ورکړم او په خپل کار کې مصروفه یم. ډېره مننه.